اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلته ناست زما مشران ما ته مخامخ زما مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. زما عزت مندو دلته کې خو تاسو سره ټولو ډېر تفصیل کې خبرې وکړې، ته کلي باره کې مو کې، ته صوبې باره کې مو کې، ته ملک باره کې مو کې. زما ملګرو تاسو ټولو ته ښه پته ده ته الیکشن ټایم دی او دا جلسې جلوسونه چې شروع شي نو مطلب چې الیکشن په سري او دا یو فیصلې وخت چې دا خلک خپل راتلونکي مستقبل د دې بچو د دې ځوانانو لپاره ووټ واچي، کم چې بدقسمتۍ سره نه کیږي. ملګرو ټولې پارټیانې را روانې دي، دلته کې مخکې به هم څوک راغلي هغوی به هم تقریرونه کړي، دلته کې به ته مختلف داسې خلک ناست دي ته چا په زړه کې به ته یو پارټۍ لپاره مینئ، ته یو لیډر لپاره به مینئ. ما لپاره ذاتي زما ملګرو زما ته یو پارټۍ سره هم څه ذاتي مسله نشته، نه مې ته یو لیډر سره شته او نه زما څه حیثیت شته یا مې داسې څه اوقات شته چې زه ته عمران خان صاحب پسې یا فضل الرحمان صاحب پسې یا نواز شریف صاحب پسې یا زرداری صاحب پسې یا سراج الحق صاحب پسې یا چې دا څومره هم صاحبان دي زمونږ زه دوی پسې خبرې وکړم. زما ټوټل اوقات او حیثیت دا یو سیټ دی TN 34. د دې لیډرانو 300 250 MNA ګان 500 600 MPA ګان د دوی الیکشن کې ولاړ دي. نو که دا مقام دی یا دا عزت دی دا رب العالمین ورکړی دی. دکه شانتې که زه دلته ولاړ یم نو زه ته ANP نماینده ولاړ یم. دکه شانتې که زمونږ ته مشرانو دا مقام دی عزت دی نو دا رب العالمین ورکړی او ته رب العالمین نه پس خلکو او عوامو ورکړی دی. ملګرو زه نه ذاتي په لیډر پسې خبرې کوم نه په پارټۍ پسې خبرې کوم. وجه دا ده چې که خدای ته عزت مقام یو انسان ته ورکړی دی هغه په کار دی هغه مقام په یو صحیح طریقه کې استعمال کړي. زه ولې د خپل بچي لپاره یا د ځوان لپاره دا خپل مقام استعمال کوم دوی په غلطه لار ته یو خپل 100 ووټونو لپاره واچوم، ځکه چې سبا به مونږ ټول د قبر کې خپل رب ته جواب ورکو. ملګرو که تاسو وګورئ دا څومره پارټیانې دي زما ته هغوی سره هېڅ کار نشته، خو د دوی چې څونه نمایندګان دي دلته په میدان دي او الیکشن کوي په سیاست. یو کس چې سیاست کوي هغه ته پبلک پراپرټي جوړه شي، بیا هغه بیا ته عوامو جاگیر شي، په هغه به تنقید هم کیږي، په هغه به خبرې هم کیږي، په هغه به هر قسم حملې هم کیږي. په کار دی چې هغه سړی سینې سره دا خبرې واوري، خو په کار دا دی چې ته اخلاق او ته تمیز دایره کی. که اخلاق او ته تمیز دایرونه بهاري نو بالکل بل ته حق شته واپسي جوابي کولو. ملګرو که نن مونږ سیاست ته وګورو نو نن زمونږ سیاسي نظام کمزوری شوی دی، پارلیماني نظام کمزوری دی، سیاست بدنام شو، عزتدار خلک ته سیاست نه تیښته کوي. وجه دا ده چې سیاست چې دی دا ته خلکو په سترګو کې ډېر زیات وغورځېدو. مخکې به دا ډېر حیادارو عزتدارو ښه خلکو سیاست کولو، نن سبا ټول سرمایه‌دار راوتی، تاجران راوتی، ټیکهداران راوتی، ځکه چې د دې نه یو تعمدن ذریعه جوړه شوه او دې کې د دې خلکو ګناه نشته. دا خوند ورته زمونږ عوامو ورکو، دا خوند ورته په مختلف کلو کې داسې خلکو ورکو چې چا په دې کلو باندې ته خان تپاره، ته میا تپاره، ته خټک تپاره او هر یو صاحب تپاره هغوی ته عوامو په سر سوداګانې وکړي او خپل جیبونه ډک کړل. دلته کې ټول خلک خبرې کوي چې نالۍ، کوڅه، روډ، کمبا، جنازګاه، ټرانسفارمر. خو ما چې دا څومره ټایم دا الیکشن کمپین وکړو او نن هم بدقسمتۍ سره ما د دې ځوان لپاره څه خبره ونه رېده چې زمونږ د دې ځوان به څه کېږي، زمونږ د دې بچي به څه کېږي. هر انسان سیمټو پسې اړم دی، سیمټ، شینګل، بجری. خو زما د دې ځوان لپاره آیا چا دا سوچ کړی چې په دې 10 کالو کې په دې ضلع نوښار کې یوه یونیورسټي جوړه شوه؟ په دې خوړو څوک سوالات نه اوچتوي؟ آیا زما دا بچي ته ټاټ نه چا کرسۍ تکل؟ آیا زمونږ د ځوانانو لپاره یا چې کومې زمونږ لوریانې کشرې خوریانې دي په مدرسو کې سبق وایي ته هغوی لپاره ته چا سولر ډیمانډ وکړو چې زمونږ دا بچي په مدرسه کې په آرام سبق ویلی شي؟ زمونږ د بچو ته خپلو اجرو ته هر څوک سولر غواړي، خو زما د دې بچي لپاره چا په سکول سولر وغوښتو؟ زما د دې ځوان لپاره چا ګراوند وغوښتو؟ دا کمبه ټرانسفارمر که بابر شوی و که نه؟
کدا سره جنډي او کني دا بکیږي به حیثیت پاکستانیان به حیثیت د دې ملک باشنده اوبه بجلی ګیس ټرانسفارمر کھمبا روډ دا خو زمونږ حقوق دي دا خو به هر څوک کوي خو فرق دا دی چې څه خلک ته احسان په شکل په دې عوامو واچي او څه خلک دی چې هغوی کې ته الله تعالی یری هغوی ورته وایي چې وروره دا احسان نه دی تاسو مونږ ته ووټ راکو تاسو وسیله جوړه شوئ مونږ پارلیمان ته لاړو مونږ واپسي وسیله جوړه شو تاسو ته مستاسو حقوق راوړل او دا الله زما احسان دی چې زه ته خپل پلار ته نیکه ته غور نیکه ټر نیکه زه پټی خرڅ کم او دې سلیخانه کې پې زه روډ واچوم دا زما په دې سلیخانه به احساني زه ته پلار نیکه پټی خرڅ کم زه دلته کې تاسو ته په ټرانسفارمر ولګوم دا احسان دی خو چې تاسو ووټ راکئ او ما تاسو ته کار وکړو نو دې کې ته احساناتو خبرې نشته او سیاست ته احساناتو شی نه دی دا ته کارکردګۍ دی چې چا کارکردګي وکړه راتلونکي وخت هغه ته ووټ حقدار دی ځکه چې هغه به راتلونکي نوره کارکردګي کوي او خلکو ته به ته هغوی خدمت موقع ورکوي چې ستاسو خدمت وکړی شي انشاءالله تعالی نن زه تاسو ته یو وړه خبره کوم ملګرو د دې سلیخانې خلک ډېر شعور لري پوهه خلک ته بهر ملک کې ډېر تعلقونه دي نواز شریف صاحب پسې به خنداګانې کېدې هغه پسې به نارې والې کېدې کله چې په هغه سخته وه هغې نه اول په زرداري صاحب پسې به کېدې هغې نه اول به په این پي پسې کېدې آیا نن پکار دی چې موږ ته عمران خان پسې وخاندو نه دا ته سیاست کمزوري شوه دا ته پارلماني نظام کمزوري شوه دا زمونږ به حیثیت قوم به حیثیت یو ملک دا زمونږ ته پاره بیلات نشان دی چې نن عمران خان 10 کاله ته پاره جیل ته شو آیا دا ته سیاست بیلات ته او که دا ته پارټیانو ګټه ده دا ته هغې قوتونو ګټه ده چا چې دا غوښتل زما ملګرو زما ذاتي هېڅ چا سره څه نشته خو زما ته پی ټي آی ملګرو نه بالکل ګیله ده چې مونږ به چغې والې چې مونږ پسې مه خاندئ زما ملګرو مونږ هم د دې ملک بچي یو مونږ هم ستاسو وروریان یو د هغې باوجود هم دا کشر دا رور نن هر ځای کې دا وایي چې خپل زړونه کولاو کوي لاسونه کولاو کوي ته پی ټي آی دا بچي چې دي دا ځان ته رانږدې کوي ځکه دا د دې قوم بچي دي او دوی دک شانتې په چوکونو کې په میدانونو یتیمان پاتې شو زما ملګرو راتلونکي الیکشن کې ته پی ټي آی په نوم باندې ته عمران خان په نوم باندې آزاد کینډیډیټان ولاړ دي ورکوي ووټ وزیر اعظم به مو څوک راځي پرویز الهی شاه محمود خو هم درنه دننه کو څوک به راځي ستاسو وزیر اعظم آیا تاسو ته دا ګارنټي شته چې دا ووټ په عمران خان په حق کې استعمالېږي آیا تاسو ته دا ګارنټي شته چې دا به ستاسو په دې تبدیلۍ په نوم کې استعمالېږي نه دا به ته پرویز خټک غوندې خلکو ته پاره او دا به ته اسټابلیشمنټ په مرضۍ دا خلک استعمالېږي سوچ پې وکئ ووټ ستاسو دی حق ستاسو دی فیصله ستاسو ده موږ به خپل تندی وړو تاسو ملګري به خپل تندي وړئ ته چا په تندي کې چې پارلیمان و هغه به پارلیمان ته رسي خو دا ووټ ضایع کېدل چې دي دا نه دی پکار ستاسو هدف زموږ هدف یو دی د دې ملک سره د دې خاورې سره چې چا زیاتې وکړو دا وروستو 10 کاله هغه خلک نن بیا انتشار پیلاوي زما ملګرو زه دا خبرې وکړم ما ته خلک وایي ته دا خبرې ولې کې نو ما ورته زه ولې ونه کړم زه په دې ملک نه خفه کېږم وروره زه په دې زم سیاست کول غواړم زم یو پولیټیکل سټوډنټ یم پلار را باندې دنیا پیسې لګولي بار ملک کې مو سبقونه ویلي څه وکړم دلته ته غریب بچي په سر باندې خپل 500 ووټو دپاره سیاست وکړم د دې خپل نوښار تباهي وکړم د دې ځوان تباهي وکړم سوال نه پیدا کېږي که زما سیاست طریقه مو نه خوښه راتلونکي وخت ټیکټ مه راکوئ راته وایي زه خپل کار کوم خو زه به خپل ایماندارۍ سره دیانتدارۍ سره تخلص سره د دې خپل نوښار د دې ته نوښار بچو د دوی خدمت کوم انشاءالله تعالی ملګرو خبرې ډېرې دي خو که نن زه ته یو پارټۍ په مشر پسې خبرې وکړم نو سبا به زما د دې مشرانو پسې خبرې کېږي نو زما ته مشرانو عزت چې ده زموږ د دې پارټۍ ته ملګرو په لاس کې دی ته این پي ملګرو په لاس کې دی زه چې سیاست ته راوتم ما ته خلکو وویل ما ته بلکې زما پلار تره نیکه دوی زه کېنولم ما ته وویل بچې یو خبره یاد ساته ګورې غلطۍ کې هم ته چا خرابه مور ونه کنځې کني دا ښه مور به دې په چوکونو کې کنځلی کېږي زه ولې ته چا لیډر پسې خبرې وکړم زه ولې ته یو پارټۍ پسې خبرې وکړم
ټول ښه خبر دي، دا نوی دور دی، د دې موبایلونو ټچ دور دی، د دې ځوانانو دور دی. نن سبا خبرې چانه پټې نه دي. خو چې کله پرویز خټک صاحب وزیر اعلی شو زه خپله خوشحاله وم. زمونږ پلار په نیکه مخالفت ته یو، بلکې خو یقینو کې زه خوشحاله وم چې وزیر اعلی توب چې دی هغه نوښار ته راغو. نوښار کې به ترقي راځي، نوښار ته به یونیورسټیانې راځي، نوښار ته به کالجونه راځي، نوښار ته به ګراونډونه راځي. ولې؟ ځکه چې ما ته حیدر خان مردان لیدلو چې وزیر اعلی ضلع داسې څنګه چې ته حیدروتی صاحب مردان دی. محمود خان خو هم ستاسو وزیر اعلی ورشي ته هغه سواد ته وګورئ، ته سواد بچو ته پاره یونیورسټي ویوړه. اکرم درانی هم د دې صوبې وزیر اعلی، هغه ته خپل بنو بچو ته پاره یونیورسټي ویوړه. پرویز خټک صاحب ته ولې زما ته نوښار ته پاره یونیورسټي راونړه؟ زما دا بچی به اوس چېرته ځي سبق ته؟ دا خبرې دي، دا سیاست دی. سیاست ته علاقې ته پرمختګ ته پاره پکار دی، سیاست ته ضلع او ته صوبې ته ترقۍ ته پاره پکار دی، سیاست چې دی هغه امن او امان ته پاره پکار دی، سیاست ته خپل جمهوریت او خپل ملک مضبوط کولو ته پاره پکار دی، سیاست ته خپلو چمچو جیبونو ډکولو ته پاره نه دی پکار، سیاست خپل ټیکهدارۍ ته پاره نه دی پکار، سیاست ته پروجیکټو او ته تجارت ته پاره نه دی پکار. زما مرګرو خو مرګرو تاسو به راتلونکي وخت کې سوچ وکئ چې څه کول دي. زه درته دلته ولاړ یم د عوامي نیشنل پارټۍ ته ورکر په حیثیت، د عوامي نیشنل پارټۍ ته نماینده په حیثیت. که تاسو ته دا ښکاري چې دا بابر شاه کې مونږ ته د دې قابل نه ښکاري، ما ته ووټ مه راکوئ. وجه دا ده چې کله زه نیشنل اسمبلی ته لاړ شم زه یو نالایقه سړی یم، زه یو کرپټ سړی یم، زه یو خراب سړی یم، نو دا زما په ذات څه فرق نه پرې باسي. خو ته نوښار خلکو پسې به خلک خندا کوي چې دا ته نوښار خلکو چې دا نالایقه MNA مونږ ته رالیږلی، یا دا نوښار خلکو چې هغوی دومره نه پوهېدو چې یو نالایقه سړی منتخب کو. او د هغې نه پس ټولو کې زیاته بېعزتي به زما د دې پارټۍ کېږي چې ته پارټۍ په نوم باندې یو غلط سړی منتخب شي، هغه ته پارټۍ بېعزتي ته کېږي، د هغې ته وجې ته پارټۍ لیډرانو بېعزتي کېږي. نن تاسو وګورئ که نه، دا پرویز خټک صاحب به مونږ ویل چغې به مو والې چې هلکه مه کوئ مه کوئ، خو همدا ته PTI ملګري بابا یې سیاست نری دی خو ازمری دی خو عجیبه عجیبه لقبې ورکړي یار. نن یې در سره څه وکړل؟ مونږ به منې کول دا خلک چې د دې سړي ته وجې زمونږ عزتدار خلکو ته لاسونه ما اچوئ، و عمران خان ته انتشار سیاست کوي، هغه به مونږ چغې والې چې ټیک ته دا انتشار دی. خو پرویز خټک صاحب کله چې د دې نوښار ماشومان تا ټک په پول روان کلو په اسلام آباد حملاور شوې، د دې صوبې پولیس تا په اسلام آباد حملاور کو، د دې صوبې سیول انتظامیه تا په اسلام آباد حملاور کو، او ته وزیر اعلی وې. آیا وخت پتا آرټیکل 6 یا غداري مقدمه نه جوړېده؟ وخت انتشار نو او که وخت ته وزیر اعلی توپ کرسی وه. په بنیګاله کې د یو ډایلاګ و کسی کا باپ پہ گرفتار نہیں کر سکتا، اور FC والے اوول پولیس والے اوول نن دی ولې دا خبرې کوي مرګرو؟ خو دې تر نن نه کوي. ته 2002 کې د آفتاب شیرپاو سره ته هغه په نوم پاس شو، ته هغه په ملا کې خنجر ووالو. په 2007 کې بېنظیره بیبي الله دې وبخي شهیده، ته هغې په نوم باندې دی پاس شو، په شهادت په نوم د سیټ وغوستو، په ANP کې دی وزیر شو، او بیا وی ولی باغ غله دی، حیدر خان غل دی، ANP غله ده، زرداری غل دی. نو چې دی ورسره 4 کاله ناستو وخت دا غله دته نه ښکارېدل. هغې نه پس دی PTI ته لاړو، PTI وی اوس خرابه ده، اوس خو یې خپله پارټي جوړه کړه. نو د دې الیکشن نه پس په دې څه وي چې اسحاق غل دی که ډاکټر عمران غل دی، او یا به دا پلار بچي یو بل ته غلوي. اوس خو لیډر هم نشته بل. دا سوچ وکئ تاسو مرګرو. زه خو دلته ته یو جذبې سره راوتم او ما ته دا موقع عوامي نیشنل پارټي راکړه، زه ته هغوی مشکور یم. دا غیور تاسو ته ناست دی، زما رور دی، دیم یو نوجوان دی. زما ګیله ده د نورو پارټیانو ده. نیلسن منډیلا یو ډېر مشهور دغه دی، وایي د یوث آف ټوډے آر د لیډرز آف ټمورو. ته نن نوجوان چې دی هغه ته راتلونکي وخت مستقبل لیډران دي. نو د مستقبل لیډرانو ته موقع خو ورکئ، د ځوانانو ته موقع خو ورکئ. کومه یوه پارټي ما ته داسې وښیي چې هغوی ځوانان راویستي دي. په دې نوښار کې زه خبره کوم. ټولې پارټیانې وګورئ، ته 60 سال نه بره خلک یې راویستي. نو ته 60 سال نه بره سړی به څه خدمت وکړي ته علاقې یار؟ هغه به خپل شوګر ګوري، یا به بلډ پریشر ګوري، هغه به ته پتون درد ګوري، یا به ته ملا درد ګوري. هغه به څنګه خدمت کوي؟ هغه به دا نوجوان 65% زموږ نوجوان نسل دی. د دې نوجوان به هغه مشر سره څنګه انډرسټانډینګ جوړیږي؟
تاسو لاړ شئ بهر ملکونو کې وګورئ ټول نوجوانان کې عادت جوړې شوې خو دلته موقع نشته نوجوان ته پاره او ان شاء الله تعالی که خدای دا موقع را کړی نو زما به دا پوره کوشش چې موږ خپل دا نوجوانان ځان سره په مینا په محبت او په سم لار روان کو ان شاء الله تعالی نور مرګرو پرویز خټک صاحب دی که ډاکټر عمران صاحب دی ماته پر ټول قابل احترام دی الحاج پرویز خټک صاحب دی جنرال صاحب دی جنرال سعد صاحب دی ذوالفقار علی صاحب دی ته پی ټی دا غړی نشانه دی آزاد امیدوار عمران خان صاحب پارټی نه دا ټول ماته پر قابل احترام دي خو وګورئ تاسو کوي چې دا کینډیډیټان چې دی دوی آیا مخکې سکړي یا نه دي کړي ډاکټر عمران صاحب لس کاله تیر کل کا هغه ته کارکردګۍ نه تاسو مطمئن خو ووټ ورکړي که مطمئن نه هغه ته فهرست نه بهر کړي بقایا سلور 15 چې کم دي سوچ کوي تاسو کوي چې د دوی خاندان کم یو دی کورنۍ کم یو دی د دوی مشرانو خدمات شته یا نشته د دوی ته پارټي خدمات شته یا نشته آیا د دوی چې کم مرګري دي ارګر د دوی چې کم ارګر کم مرګري دي آیا تاغوی د دې علاقو ته خدمات شته یا نشته زما مرګرو داسې په پټو سترګو دا ووټ ما چوي دا ووټ ډیر قیمتي شی دی دا ډیر زورور شی دی نن مونږ تاسو ته ولاړ یو سابقه وزیران هم راځي وزیر اعلیګان هم راځي ولې راځي مونږ په څه خو ګزرې ته را نغل چې بابر شاه راشه یار ته ډېر لوی لیډر یې مونږ تا ته ووټ درکو خو ګرځم خو زه چې ما ته ووټ راکوي وجه تاسو زورور یې ووټ تاسو سره دی خان سره سی خان سره خاوري یار خان سره دک یو لند کروزر یو ډالۍ دوی ټوپک ماري او یو غټه وجري خان سره سدي که خان سره ووټ وې نو دا خلک په غریب پسې ګرځیدل دا خراب عوامو پسې ګرځیدل زمونږ وزرې ته خو نه پورې مونږ ته څوک رانغل زما تره ته یا پلار ته بابا چې یاره مونږ ته یو څلور شپږ ووټه راکا خو مونږ ته وایي یاره فلاني مرګري ته په فلاني کلي کې ووایه هغه سره ډېر ووټ دی نو مونږ هغه باندې جرګه وکړو یار مهرباني به که دا ووټ ته فلاني ته واچولو خو زمونږ عوام په دې ځان پوهی نه هغوی په اتفاق نه کیږي په اتحاد نه کیږي اجتماعي سوچ نه دی دلته کې هر څوک خپل ذاتي مفاداتو ته سوچ کوي او بل پرویز خان او دا پی ټی آی پی زه خو ورته چاینا مارکپ وایم چاینا پی ټی آی دوی وایي چې مونږ خان چې دی هغه به پیریان راولي دې ځلته پیریان ورسره دي نو تاسو به ورته دا ووایي چې بابر شاه راغلی زمونږ کلي ته او هغه ویل چې زم ته کاکا صاحب نوسی یم کاکا صاحب کې یو کمره د زما مشرانو چا سره چې پیریانی مونږ هغې کمرې ته دننه کړو او شنه چوکه ورته ونیسو تر هغې ډبو تر څو چې ته پیریان ته نه وتې نو ته پیریان به ورته زه سنبال کړم انشاءالله تعالی ووټ ته راته تاسو سنبال کوي ته خیره لاندې میاں افتخار صاحب دی په پبو کې هغه ته پبو بابا نوسی دی هغه ته خلکو نه باد وباسي نو باد به ته راته انشاءالله تعالی میاں صاحب په پبو کې وباسي دنه او مونږ به ته دنه انشاءالله تعالی ته خپل نوخار ته خپل علاقې حقوق راکاږو الو به ته نور مرګرو خبرې لویږي ستاسو د دې کلی چې کم مسایل دي یو انسان په خپل وس پړي زه تاسو سره قبل از وخت وعدې نشم کوله تاسو ته زه غلطه تمه نشم در کوله که الله تعالی موقع راکه امنې شم چې څه زما ته وسی او څه زما په لاس کې اختیاري هغه به کېږي چونکې 18وي ترمیم نه پس چې څه ته صوبې سره دي هغه به ستاسو ایم پی ای کوي چې څه ته وفاق سره دي که بجلی ده که اوبه دي که واوړه ده هغې ته به زه منډه وم کولو والا رب العالمین دی مونږ به یو وسیله جوړېږو مونږ به خپل کوشش کوو نور کولو والا الله تعالی دی خو انشاءالله دا مې در سره وعده دی چې زه به پوره کوشش کوم ستاسو دپاره نور مرګرو څنګه چې زه تاسو ته دلته ولاړ یم دقه شانتې ټول کینډیډیټان دی تاسو ته ودرېږي او هغوی دې دا حلف والي او هغوی دې دا کلمه تېره کړي چې څنګه درته زه تېروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه ستاسو مال ته نیم غل زه ستاسو د دې بچو مال ته نیم غل زه د دې ماشومانو ځوانانو مال ته نیم غل که ما ستاسو ته بچو مال خپلو بچو ته ویوړو خدای دې زما ته بچو په ګېډو کې اور کړي ما ته خدای 4 کاله پس یوه لور راکړې ده 3 میاشتو ده که ما ستاسو د دې بچو د دې ګلونو مال ستاسو ته لوریانو مال ما خپل لور ته ویوړو نو خدای دې زما ته لور په ګېډه کې اور کړي خو دا خلک ته همدقه سې ودرېږي دا ایمان دې تیر کړي چې مونږ به ته دیانتدارۍ سره ته ایماندارۍ سره د دې خلکو خدمت کوو او ستاسو ته بچو وینې به نسکو ستاسو مال به نه خورو زه درته نن دلته ولاړ یم او ښه په فخر در سره دا خبره کوم خو دوی دې دا ایمانونه تیر کړي او را دې شي او دلته دې ودرېږي قسم دې که څه پروا مې زړه کې مې هېڅ یری
ما ته پته د ما ځان تللی دی چې به حیثیت یو مسلمان مونږ ته ویلی شوي دي چې الله تعالی غفور و رحیم دی رحمان و رحیم دی یو انسان دی په خپل ذات څومره هم خراب شي معاف کولو والا دی خو ته یو شي معافي زموږ په مذهب کې نشته دی ډېر مشران ناست دي ته څه شي معافي نشته دی جي ته پردي مال نو د دې نه چوړ هم دا دی که مسلمان یم او سبا به قبر ته کوزېږم خاورې به رامانې اچولی کېږي نو چې ته یو شي معافي نشته نو زه هغې شي ته ولې لاس واچوم زه ولې پردي حق ته لاس واچوم چې زما مشرانو خپل مال ویونړو چې نن ته هغوی مال زه خرڅوم او دا جیکټ علم او جیپ علم او دا تنخواګانې ته کور ته هغوی نه پاتې دی هغوی نن ته کاکا صاحب کې خاورو لاندې پراته دي هغوی خپل مال ویونړو نو دا نوسی به یې څه مال ویسي نو چې ته یو انسان نه ته حق حلال خپل ته پلار نیکه مال پاتې دی اب پردی مال څه ویسي دا سوچ که زمونږ ټولو سیاستدانانو راوستو زمونږ د ټولو خلکو راوستو نو ان شاء الله تعالی زمونږ دا ملک چې دی دا به ډېرې تیزۍ سره ترقي کوي او ان شاء الله تعالی مونږ سره دومره پوټینشل دی مونږ سره په دې ځوان په شکل کې دومره ټیلنټ دی چې الله تعالی به دا ملک دا خلک ډېر په تیزۍ سره د ترقۍ په لار بوځي ان شاء الله تعالی زما تنخواه ده زه به تنخواه هم نه علم ان شاء الله تعالی زه به بې تنخواه کار کوم نه به څه سیاسي مرات علم نه به څه کور علم نه به فلیټ علم وجه دا ده زما ملګرو ملک صاحب ملګرو زه به تنخواه هم نه علم ان شاء الله تعالی که الله تعالی موقع راکړه دا ووټ ستاسو دی دا ووټ زمونږ د دې غریبانو دی ووټ په زمونږ ته میاندو خویندو وي نو هغه تنخواه چې دا هغه به واپسي تاسو ته راځي ان شاء الله تعالی او هغه به زه ان شاء الله تعالی په یو کلي کې یتیمه پیغله جینۍ ته چا واده ومري ان شاء الله تعالی دا تنخواه به هغې ته هر میاشت ځي چې ته هغې په عزت کې په خوشحالۍ کې خپل کور ته نوي کور ته تلی شي او د دې رور به ته خپلې خور واده کې شرکت ان شاء الله تعالی نور ملګرو فیصله ستاسو ده ضمیر ستاسو دی سوچ ستاسو دی ووټ ستاسو دی زه به حیثیت ستاسو بچی ستاسو رور ستاسو ورواره دلته تاسو ته ولاړ یم تاسو نه نن ووټ غواړم ځکه چې زه د دې نوښار دپاره څه کول غواړم تاسو دپاره څه کول غواړم او ان شاء الله تعالی په اسلام آباد کې زه د دې خپل نوښار دپاره اواز اوچتول غواړم چې ته نیشنل اسمبلي تم پته ولګي چې نه په نوښار کې هم داسې بچي شته کم چې په خپل ملک په خپل نوښار په دې نوښار په بچو خفه کېږي ان شاء الله تعالی نور الله تعالی دې هغه څوک کیسه کې ستاسو زمونږ ټولو خیري عزتي ګټه بیلات ته الیکشن حصه ده یو به ګټي یو به بیلي که هرې پارټۍ وګټله هر کینډیډیټ وګټله دوا دا کوي چې خدای دې ورته همت او توفیق ورکړي چې ستاسو خدمت وکړی شي د دې خاورې خدمت وکړی شي او که الله تعالی مونږ ته موقع راکړي نو خدای دې مونږ ته همت او توفیق راکړي چې په دې خپلو خبرو قایم اوسو او ان شاء الله تعالی ستاسو خدمت وکړی شو ان شاء الله تعالی نور زما ملګرو الله تعالی دې دا کلی دا اجرا تاسو ټول خوشحال او آباد لري اور الله تعالی دې هغه څوک کیسه کې ستاسو زموږ ته ټولو خیر او عزتي په 8 تاریخ باندې زما تاسو نه عاجزانه درخواست ده ووټ ضرور واچوي که هر چاته اچوي فیصله ستاسو ده خو ضرور واچوي دا د دې قوم امانت ده د دې ملک امانت ده مستقبل په دې ووټ جوړیږي چې هر چاته اچوي ښه سوچ او فکر وکړي هغه سړي ته واچوي که ماته مو واچولو هم به زه ستاسو شکر ګزار یم او که ماته مو وانه چولو هم زه ستاسو شکر ګزار یم دا کم عزت او مینه چې تاسو ماته نن راکړه ماته لپاره د دې نه لویه ګټه بله نشته دی ان شاء الله تعالی که هم وګټله هم به ستاسو ترمنځ او که هم وبیلله نو بیا به هم ستاسو ترمنځ وو ځکه چې ان شاء الله تر راتلونکي الیکشن تیاری به کوو داسې دا فیرانان او ظالمان کولاو په میدان به نه پرېږدم او د تر څو چې راکیسه ده د دوی مقابله به تخیره کوو ان شاء الله تعالی آخر کې مرګرو په 8 تاریخ باندې تاسو ته ښه پته ده دا لاندې جنریټر هم اون دی ته بجلی قلت دی نو دې رور دې ورواره بچي مو لاټین راغستی دی په 8 تاریخ ورته پکې تیل واچوئ چې په دې خپل نوښارو صوبه کې انشاءالله تعالی رڼا راولو ته خیره ستاسو ټولو ډېره مهرباني یو جهان مننه